د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې پر مهال کله چې د اسرائیل لومړی وزیر نتنیاهو دریځ ته د وینا لپاره وغوښتل شو، د یو شمېر هیوادونو استازو ته لار پرېښود او د اسرائیل لخوا د غزې پر یرغل او هلته د انسانانو په نسل وژنه نړیوال اعتراض وښود. له دې وروسته د نړۍ ګڼ مشرانو په ښکاره وویل چې پر غزې د اسرائیل یرغل د نسل وژنې بڼه لري او ژر تر ژره یې د جګړې د ودرولو غوښتنه وکړه. یو شمېر هیوادونو له د غزې لپاره د نړیوال دفاعي ځواک د رامنځته کېدو سپارښتنه وکړه څو د اسرائیل د تیریو مخه ونیسي او د فلسطینیانو له نسل وژنې وژغوري. د اسرائیل لومړي وزیر نتنیاهو د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په خپلې وینا کې ټینګار وکړ چې جګړه به تر هغه وخته روانه وساتي څو حماس وسله پر ځمکه نه وي ایښي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د نتنیاهو ادعاوې رد کړي دي او د اسرائیل کړنې د نسل وژنې په توګه وپېژندلې. ډېری نړیوالو فعالانو نړیوالې محکمې ته د نتنیاهو د سپارلو غوښتنه هم کړې ده. له بلې خوا د نتنیاهو جګړه دریځ د امریکا د ولسمشر ټرمپ له خبرو سره ښکاره ټکر لري. ټرمپ ادعا وکړه چې د سولې یوه احتمالي هوکړه نږدې شوې ده، داسې هوکړه چې جګړه به پای ته ورسوي او بندیان به خوشي کړي. خو نوموړي دا ونه ویل چې له چا سره تړون ته رسېدلي او نه یې د عملي کېدو مهالویش وړاندې کړ. دا دوه متضادې څرګندونې د نتنیاهو د جګړې د دوام اعلان او د ټرمپ د سولې ادعا د نړیوالو چارو په ډګر کې یوه ژوره ناهماهنګي او تبلیغاتي بڼه ښکاره کوي. تر اوسه داسې ښکاري چې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره هیڅ عملي ګام نه دی پورته شوی او د فلسطینیانو پر وړاندې د اسرائیل د نسل وژنې کړنې لا هم روانې دي.